بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلى الله عليه وآله وسلم ژوند 12 فته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو، په تیره 11 فته کې موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت قصه بیانول، او دا مو وویل کم وخت چې د قریشو دا یقین سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د خبیث نقشه په شپه د دوی د لاس څخه ووتی، تر ټولو د مخه د حضرت علی رضی الله تعالی عنه په وهلو شروع وکړ او کعبه شریف ته راوستي. د یو څه وخت لپاره یې په دې سبب باندې کوي چې ګوند د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معلومات ځنې حاصل کړي. کوم وخت چې د علی رضی الله تعالی عنه څخه نا امید سو، نو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وکورته ورغله. دروازه ور وټکول. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور اسماء رضی الله تعالی عنها ورته راووته. ابو جهل ورته ویل پلار دې چیرې دی؟ هغه ویل نیم خبر چې چیرې دی. ابو جهل خبيث پوسو چې هغه هم د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره تللی دی. نو یو سخت چپلاخ ورسره کړه چې اسماء رضی الله تعالی عنها د چپلاخ د زوره پر مځکه ولوېده او د غوږ والی ځینې ولوېدل. خو ابو جهل په خپل ځان کې وشرمېدی چې ښځه وهي. د دې ځای څخه بیرته نا امیده ولاړی. بیا ابو قحافه د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پلار چې په سترګو هم ړوند و و اسماء ته راغلی. ابو قحافه پوښتنه ځینې وکړه چې پلار دې چیرې دی؟ اسماء رضی الله تعالی عنها ویل نه یم خبره. څرنګه چې ټول قریش پوهېده چې دوی په هجرت تللي دي، نو ابو قحافه ویل تاسې ته د خرڅ او مصرف دپاره یو شی در پرې ایښی دی؟ اسماء رضی الله تعالی عنها د دې دپاره چې خپل نیکه ته اطمینان ورکړي ولاړه سوه او په هغه کڅوړه کې یې ډبرې راوړې چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پیسې پکښې ایښولې، و ابو قحافه ته یې ونیولې، ویل دغه یې راپرې ایښي دي. ابو قحافه چې په سترګو ړوند و او شی یې نه لري، پر کڅوړه یې لاس تېر کړي. د ده په خیال زر ورغله، ځکه د هغه وخت پیسې زر وې. ویل کېدا در پرې ایښي وي، خو دا ډېر شی دی. حال دا چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په کور کې څه نه و پرې ایښي. خپل مال او دارایي چې 15,000 درهمه وه، هغه یې ټول د دې دپاره ورسره اخیستې وه چې په لار کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ضرورت نشي پیدا. ابو بکر رضی الله تعالی عنه ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر خپل اولاد د مخه او ورنږدې و. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه څوک دی چې بیا په وروسته کې په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مجاهدینو د کومک دپاره د صحابه کرامو څخه د چندې یا کومک پر قسم مال غوښتي. هر چا یو څه راوړه، خو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خپل ټوله دارایي، خپل ټول مال، هر څه چې درلوده ټول یې راوړه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې کښېښول. څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د ده ژوند او دارایي ور معلوم وه، پوه سو چې د خپل ټول مال راوړی دی. نو یې پوښتنه ځینې وکړه چې د خپل اهل او کورنۍ دپاره یو څه پرېښول. ابو بکر رضی الله تعالی عنه ویل هغو ته مې الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پرېښول. خیر، د قریشو چې دا یقین سو چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر رضی الله تعالی عنه په هجرت تللي دي، جنون او لیونتوب ورته پېښ سو. فورا یې یوه اضطراري جلسه یا مجلس جوړ کړي. په هغه کې یې دا فیصله وکړه چې ټول هغه کارونه به عملي کوو چې په هغو کې دا امکان وي چې دغه 2 نفره ونیسو. ټول هغه لارې چې د مکې مکرمې څخه د باندې وتلې تر مسلح مراقبت لاندې ونیولې. نورې ډلې یې جوړې کړې چې تر مکې مکرمې د باندې ووځي او شاوخوا پسې وګرځي. د قریشو مشرانو دا اعلان هم وکړي که چا محمد صلی الله علیه و آله وسلم مړ یا ژوندی راوستی، و هغه ته 100 اوښه انعام او جایزه ورکوو. 100 اوښه انعام په هغه وخت کې لوی سرمایه وه. نو ټولو خلقو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په پلټنه او پیدا کولو شروع وکړه. پیاده او سپاره خلق پسې ګرځي او هر یو ډېر زیات کوښښ کوي چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم پیدا کړي. په غرو او شیلو کې ګرځي، خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه د ملګري هیڅ اثر نشته. د مکې مکرمې ځینو خلقو د غار ثور پر طرف پلټنه شروع کړه او هلته پسې ګرځي. هر ځای چې یې وکتل دوی یې نه کړه پیدا. یو نفر وویل دلته یو غار هم شته، او کفار د غار و طرف ته ورهي سوه.
مګر د غار په شاوخوا هیڅ داسې علامې نشته چې دلته دې څوک راغلی وي. خو بیا هم تر غاره پورې راغله او د غار په خوله کې ودرېده. اوس نو دلته روایتونه مختلف دي. څوک وایي چې الله جل جلاله د غڼو په واسطه د غڼو ځالګۍ د غار پر خوله واچولې، او ځینې روایتونه وایي چې د غار په خوله کې کوتره وه چې هګۍ یې اچولې وې او پر خپلو هګیو پرته وه، چې دا دواړه پر دې دلالت کوي چې نه دلته څوک شته او نه څوک راغلي دي. خو دا روایتونه ضعیفه دي. صحیح روایت هغه دی چې په صحیح البخاري کې امام بخاري رحمه الله روایتوي. سبحان الله، دغه کفار د غار و خولې ته راغله او د غار په خوله کې ولاړ دي. غار هم لوی او اوږد غار نه دی. که یوه د دغه کفارو څخه دننه و غار ته صحیح کتلي وای، دوی به لیدلي وای. که څه هم د غڼو ځالې موجودې وای، بیا یې هم دوی لیدلی سوای. خو هغه واقعي شی چې پېښ دی هغه دا چې دوی د غار تر خولې پورې راغلي دي، په محمد صلی الله علیه و وسلم پسې ګرځي، 100 اوښه جایزه او انعام غواړي. اوس د غار په خوله کې ولاړ دي او خبرې کوي، مګر یو هم ځان ته دا تکلیف نور کوي چې یو وار دننه غار ته وردنوځي. په بخاري شریف کې حدیث دی چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وایي زه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره په غار کې وم چې سر مې راپورته کړي د کفارو پښې مې ولیدې. ما ویل یا رسول الله، که یوه د دغه قوم څخه کښته وکتل موږ ویني، یعنی موږ ته دونه ډېر نږدې ولاړ وه، که یوه د دوی وغار د سر راکښته کړی وای موږ یې لیدلی سوای. مګر رسول الله صلی الله علیه و وسلم په هغه اعتماد او باور چې پر خپل رب یې درلودی دا راته وویل یا ابا بکر، څه ګمان دی پر هغه دوو چې درېیم یې الله دی. دا پر الله جل جلاله د اعتماد او توکل هغه لوړ مقام دی چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم درلودی، او دا هم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه فضیلت دی چې الله جل جلاله په قرآن مجید کې ذکر کړی دی. د هیڅ چا په واسه نه ده پوره چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د فضیلت څخه انکار وکړي، ځکه په قرآن مجید کې د ده رضی الله تعالی عنه فضیلت ذکر شوی دی. الله عز وجل د سورة التوبه په 40 نمبر آیات کې فرمایي اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. یعنی کوم وخت چې دوی دواړه په غار کې وه، کوم وخت چې محمد صلی الله علیه و وسلم و خپل ملګري او صاحب ته وایي ته مه خفه کېږه، بېشکه چې الله زموږ سره دی. او دا هم د امت په اجماع سره ثابته ده چې په دغه سفر کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم ملګری ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه. دا د ابو بکر رضی الله تعالی عنه د فضیلت ثبوت او اثبات دی چې الله جل جلاله دی د رسول الله صلی الله علیه و وسلم صاحب او ملګری وبلی، او الله جل جلاله وفرمایل چې زه د دوی سره یم. اوس نو کفار د غار ته خولې پورې ورغله او هلته ولاړ دي خبرې کوي، خو دوی یې ونه لیده او بیرته راوګرځېدل، چې دا الهي معجزه ده چې په دغه ځای کې ښکاره کېږي، ځکه کفار د غار تر خولې پورې ورغله او په هغه خلقو پسې ګرځي چې په دغه غار کې دي، خو په غار کې ونه کتل. الله جل جلاله منع کړه، د دوی زړونه یې د دغه څخه راوګرځول چې په دغه غار کې چې دوی یې په خوله کې ولاړ دي پسې وګوري. دا د قادر الله قدرت دی. په رسول الله صلی الله علیه و وسلم پسې کفار 3 ورځې پرله پسې وګرځېده، هر ځای طلب او پلټنه وکړه، خو هیڅ شی یې لاسته نه ورغله، نه معلومات نه علامه نه دوی. قریش نو پرېږده چې په خپل طلب او پلټنه کې سرګردانه دي. په دغه ورځو کې چې دوی هلته په غار کې دي، د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه زوی عبدالله د ورځې په مکه مکرمه کې ګرځي، د قریشو معلومات ولوي او د شپې پټ غار ثور ته ورځي او هغه د قریشو حالات ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته بیانوي چې نن داسې او داسې پیښه وه. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور اسماء به هم په شپه کې د سبا ورځې دپاره خواړه ورته راوړه. سبحان الله، دغه لوړ غر، دغه لرې او ډبرینه لار چې نن ورځ یو قوي ځوان د ورځې په روښنایي کې بې له تکلیفه او ستړیا نه شي ورختلی، خو اسماء رضی الله تعالی عنها ښځه ده او د شپې په تاریکه کې د کفارو څخه په پټه دغه لوړ غره ته خیږي او دوی ته خواړه ورسوي. دا کم همت او مړانه ده. خوندو مسلمانې ښځې دغسې وي، د الله او رسول الله صلی الله علیه و وسلم په لار کې هیڅ تکلیف نه بولي. دا د اسماء رضی الله تعالی عنها کومک دی چې د هجرت په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره کاوه. او عامر ابن فهیره هغه د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه مولا، هغه به بیا پر دغه لار پسونه بیول او راوستل چې د عبدالله او اسماء پلونه او د پښو علامې ورکې سي. څوک په دې نشي پوه چې پر دغه لار څوک تللي او راغلي دي، او د دغه پسو څخه بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته شیدې هم ورکولې. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پوره ترتیبات نیولي وه،
د خوړو راوړلو موظف، د اخبار رسولو موظف، د آثارو او علامو ورکولو او خرابولو موظف، ټول وظیفې ویشل شوي وې. که څه هم د دې هجرت لپاره سامان او وسایل ساده او بسیط وه، خو بیا هم د هغه وخت او زمانې د حال سره برابر او مطابق وه. ټول کارونه په یوه صحیح نقشه سره جوړ شوي وه. اوس نو په غار کې 3 ورځې پوره او تېرې شوې. د قریشو دا امید قطع سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دې په داخل یا په اطرافو کې د مکې مکرمې پیدا کړي. نو یې خپل طلب او پلټنه پرېښوده، ځکه 3 ورځې پرله پسې بېله نتیجې پوره څرګندانه سوه. ورونو، هلته په مکه مکرمه کې یو سړی و چې عبدالله ابن اریقط نومېدی. دغه سړی په لارو کې ډېر ماهر و، یعنی لرې او نږدې پټې او ښکاره لارې ټولې ورمعلومې وې. که څه هم دغه سړی د مشرک قریشو پر دین و، خو امین و. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مخه تر هجرت دغه عبدالله ابن اریقط د مال او پیسو په مقابل کې نوکر کړي چې ته به د هجرت په وخت کې زموږ سره ځې او پر داسې لارو به مو مدینې منورې ته بیایې چې چاته نه وي ورمعلومې. هغه هم دا قبوله کړه. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه د هجرت دپاره 2 ساتل سوي اوښان وده ته ورتسلیم کړي وه، او ویل زموږ تر هجرت 3 ورځې وروسته به دغه اوښان وغارسه ورته راولې. نو کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په غار کې 3 شپې تېرې کړې او د دوشنبې شپه شوه چې دا نو د هجرت د اول کال د ربیع الاول اوله شپه ده، او د عیسوي 622 کال د سپتمبر د میاشتې 14 تاریخ دی. عبدالله ابن اریقط د شپې هغه 2 اوښان راوسته. دلته نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل: یا رسول الله، د دغه 2 اوښانو څخه یو واخله او هغه ښه اوښې وده صلی الله علیه و آله وسلم ته رانږدې کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: یا ابا بکر، اخلم یې مگر په قیمت سره. په دغه وخت کې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور اسماء رضی الله عنها هم راغله چې د دوی د سفر دپاره یې خواړه ورسره اخیستي وه، او دا یې هېر سوي وه چې د دوی د خوړو د تړلو دپاره یو ټوکر یا یو تناو ورسره راواخلي. اوس چې دا غواړي چې دغه خواړه د دوی په اوښ پورې وتړي، ټوکر یا رسۍ نسته، نو یې خپل نطاق 2 ځایه کړي. په یوه حصه یې هغه د دوی خواړه وتړل او بله حصه یې پر خپله ملا وتړل. او د دغې ورځې څخه ودې رضی الله تعالی عنها ته ذات النطاقین ویل کېږي. اوس نو نطاق څه شي دی؟ نطاق داسې یو ټوکر دی چې په هغه وختو کې ښځو تر ملا تړي، لکه یو برداره کمربند، چې دغه نطاق د هغه وخت د لباس یو جز و. اسماء رضی الله عنها د دغه خوړو د تړلو دپاره یوه ټوکر ته ضرورت درلودی، مګر ټوکر نسته. نو یې خپل نطاق څیرې او 2 ځایه کړي. یوه حصه یې پر خپله ملا وتړل او په هغه بله حصه یې دغه خواړه وتړل، او د دغې ورځې څخه ودې ته ذات النطاقین ویل کېږي، یعنی د 2 کمربندو خاونده. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مدینې منورې و طرف ته رهي سول چې د دوی سره په دې سفر کې عامر ابن فهیره هم ملګری سو، او هغه لارښوونکی عبدالله ابن اریقط هم ورسره دی. اوس نو لارې په عبدالله اړه لري. اول چې د غاره څخه رهي سوه د جنوب او یمن پر طرف لاړه، پس له څه وخته د غرب او د دریاب د غاړې و طرف ته رهي سوه چې ساحل ورته ویل کېږي، تر څو وداسې لارې ته ورسېده چې پر هغه لار نه څوک تله او نه چاته ور معلومه وه. بیا نو د دریاب یعنی بحر الاحمر د غاړې سره نږدې د شمال پر طرف رهي سوه چې دا و مدینې منورې ته داسې لار ده چې نادرا به یو څوک پر دغه لار تلي. ورونو، دغه د هجرت د لارې تفصیل په کتابو کې راغلی دی، خو څرنګه چې د دغو ځایو څخه د ډېرو ځایو نومونه اوس اوښتي دي او د عمومي لارو څخه هم ډېر لرې او چپ دي، نو د هغو ځایو د نومو تر یادولو تېرېږم او د لارې لوی واقعات به سره بیان کړو. اول، امام بخاري د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي: موږ چې په دغه شپه را رهي سوو، دغه ټوله شپه او سبا تر غرمې پورې مو تګ او مزل وکړي. کوم وخت چې غرمه سوه او لار فارغه سوه، هېڅوک پر دغه لار نه تېرېده. په لار کې مو یوه ډېره لو او اوږده ډبره ولیده چې سایه یې درلوده او پر دغه ځای لمر نه راتلی. نو مو د دغه ډبرې سره واړول. ما په خپلو لاسو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د بېدېدو دپاره ځای جوړ کړي او پر هغه مې یو فرش هوار کړي او ورته ومې ویل: یا رسول الله، ته بېده شه او زه به شاوخوا څار کوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پرېوتی او زه د باندې راووتم، شاوخوا څار کوم. که ګورم یو شپانه دی چې پسونه یې د دغه ډبرې و طرف ته را رهي کړي دي، غواړي چې دی هم دغه سایې ته استراحت وکړي. زه ورغلم او ورته ومې ویل: ته څوک یې؟ د مکې یا مدینې د خلکو څخه یو څوک رایاد کړي. ویل: د هغه رایه یم. ما ویل: آیا په پسو کې د شیدې سته؟ د ویل: هو. ما ویل: ما ته یې رالوشې؟ ویل: هو. نو یې د لوشلو دپاره یوه میږ ونیول. ما ویل:
اول یې غولانځه د خاورو وریښتانو او خیرو څخه پاکه کړه، بیا یې ولوشل. ده هم یو کټورۍ شیدې راولوشلې. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلم، هغه بیدو. دا مې ښه ونه بلل چې د خوبه یې راویښ کړم. نو مې تر هغو انتظار ورته وکړ چې دی صلی الله علیه و آله وسلم راویښ شو. زما سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوداسه او چښلو دپاره د اوبو یوه مشوله را سره وه. نو مې د دغه مشولې څخه دغه د شیدو پر لوښي اوبه توی کړې چې یو څه یخې سوې، او بیا مې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله ویې څښه. د صلی الله علیه و آله وسلم هم تر هغو وڅښلې چې زه راضي سوم. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل ایا د څو وخت نری راغلی؟ ما ویل هو یا رسول الله. بیا نو د هغه ځای څخه رهي سو. دوهمه واقعه، څرنګه چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تاجر، ګشته او مشهوره سړی و، هر چا پیژندی، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کورنۍ سړی و، هر چا نه پیژندی. اوس چې دوی سره ملګري دي نو که به په مخه یو څوک ورغلی د ابوبکر رضی الله تعالی عنه څخه به پوښتنه وکړه چې دا څوک دی. د رضی الله تعالی عنه به ورته ویل دا سړی لار راښیي. د هغه به دا خیال سو چې دغه د تګ لار ورښوي او د ده مقصد به د دین او خیر لار و چې ماته زما د آخرت لار راښیي. درېیمه واقعه، سراقه ابن مالک په عربو کې مشهوره جنگي فارس یا پهلوان و. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د غار څخه راووته او د مدینې منورې و طرف ته رهي سوه، هر چا دا کوښښ کاوه چې دوی پیدا کړي او د قریشو هغه سل اوښه جایزه واخلي، چې د دې جملې څخه یو هم سراقه ابن مالک و. خو دا قصه به پخپله و سراقه ته پرېږدو چې دی پخپله قصه کوي، او په دغه وخت کې مشرک و. سراقه ابن مالک وایي زه د خپل قوم سره په مجلس کې ناست وم چې یو سړی د باندې څخه د مکې راغلی. موږ ناست وو، دی راته ودرېدی او ویل یا سراقه دغه اوس ما یوه سیاهي د دریاب د غاړې سره ولیده چې فلاني طرف ته رهي وه، ګمان کوم چې محمد او د هغه ملګري دي. سراقه وایي زه پوه سوم چې دغه نفر دوی دي، خو د دې دپاره چې هغه د قریشو جایزه یوازې زه واخلم نو مې خبره تېره کړه او سړي ته مې وویل دا دوی نه دي بلکې تا فلانی او فلانی لیدلي دي چې زموږ په مخ کې رهي سوه. سراقه وایي په دغه مجلس کې کښېنستم، داسې حرکت او کار نه کوم چې څوک راپوس. د قوم د مجلس تر آخره ورسره ناست وم، نه ولاړېدم، ولې که ولاړ سم هغه نور پوښتنه کوي چې چیرې ځې. خبرې او مجلس ورسره کوم. کوم وخت چې دوی ولاړ سوه زه هم ډېر ژر کور ته ولاړم، منځ ته مې وویل چې زما آس وباسه، د فلانۍ غونډۍ تر شا ودرېږه، زما انتظار کوه. ما خپله نیزه غشي او لنډۍ راواخیسته، د کور د شا تر دروازې ووتلم، پټ پټ ورغلم څو آس ته ور ورسېدم. پر آس سپور سوم او پر هغه لار رهي سوم چې هغه سړي ویلي وه. دوی مو پر دغه لار پرېږده. هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ملګرو سره رهي دي. خو ابوبکر رضی الله تعالی عنه یو څه وخت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر شا رهي وي، څه وخت وروسته بیا تر مخ رهي سي، څه وخت وروسته بیا راسته طرف ته ځي، څه وخت وروسته بیا چپه طرف ته ځي، یعنې دې خوا ها خوا ته کېږي. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رهي دي، حتی شاوخوا هم نه ګوري، فقط قرآن مجید وایي او رهي دي. څه وخت وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته متوجه سو چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه هر ګړی دې خوا ها خوا ته کېږي. پوښتنه یې ځینې وکړه، ویل یا ابابکر څه درته پېښه ده چې مخ او وروسته کېږي؟ ابوبکر رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله یو وار مې په فکر کې راوګرځي چې کمین به درته نیولی وي، یعنې یو څوک به په مخ کې پټ درته ولاړ وي، نو د مخه سم. بیا مې په زړه کې راوګرځي چې د شا د خوا څوک حمله ونه کړي، بیا تر شا سم، بیا وایم څوک د بغل د طرفه حمله ونه کړي، نو د یوه اړخ او بل اړخ ته ځم. ورونو ښه متوجه سئ، دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ساتنه د صدیق اکبر حرص و. د ده صلی الله علیه و آله وسلم د ساتنې په سبب یې پر یوه ځای طاقت نه کېدی، لکه پتان شاوخوا پر راګرځېدی. په فارسي کې شاعر وایي یک جان چه متاع است که سازم بر فدایت، اما چه توان کرد که موجود همین است. یعنی یو روح دونه متاع دونه قیمتي شی نه دی چې تر تا یې قربان کړم، مګر څه وکړم، زه دغه لرم، نور شی را سره نشته. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطمینان او د زړه ډاډ ورکړ، ویل ان الله معنا، الله عز وجل زموږ سره دی، مه بیریږه. نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زړه هم پر آرامه سو. پس له څه وخت څخه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولیده چې ډېر لرې یو سړی پر آس سپور دی، په ډېره چټکي او تیزي سره په دوی پسې رارهي دی. ویل یا رسول الله هغه سپور سړی په موږ پسې رارهي دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور ته کتل، پر خپله لار رهي دی او قرآن مجید وایي. مګر د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فکر په دغه سړي ډېر بند دی، هغه ډېر تیز رارهي دی او وار په وار ورنږدې کېږي.
ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په تشویش او پریشانی کې دی، ځکه هغه سپور سړی ډېر ورنږدې شو، دونه ورنږدې شو چې د هغه ځای څخه دوی په نیزه ویشتلی شي. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته وویل یا رسول الله ډېر رانږدې شو، د هغه ځای څخه مو ویشتلی شي. دلته نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم دعا وکړه، ویل اللهم اکفناه بما شئت، الهي په هر شي او هر طریقه چې ستا خوښه وي موږ د ده څخه وساتې. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دعا څخه نو فارغه سوی چې د سراقه د آس پښې په مځکه ننوتې. مځکه هم سخته او ډبرینه مځکه ده، خو د آس پښې په مځکه ننوتې او سراقه د آس څخه ولوېدی. سراقه وایي قسم په الله تر دغه ورځې د مخه هیڅ وخت د آس څخه نه وم لوېدلی، دا اول وار و چې د آس څخه لوېږم، او بیا مځکه سخته او ډبرینه هم ده، د آس پښې څنګه په مځکه ننوځي. کوم وخت چې د آس څخه ولوېدم د هغه غوښې جعبه مې راویسته چې موږ به پال په اچوو، چې دا د دوی دین او عقیده وه. نو مې د غوښو څخه یو غشي د فال پر قسم راویستی چې آیا په دوی پسې سم که یا ضرر ورورسوم که یا. داسې غشي راووتی چې زما د مقصد مخالفه لیکنه پر سوې وه. د فال یا غشي په خوله مې ونه کړه، بیا پر آس سپور شوم، دونه ورنږدې شوم چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم قرائت مې اورېدی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم هیڅ نه راته کتل، خو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زما خواته ډېر ګوري. دا وار مې بیا د آس د مخ پښې تر زنګنو په مځکه ننوتې او زه د آس ولوېدم. بیا مې په زوره آس راپورته کړي او د آس پښې د مځکې څخه په ډېر تکلیف راووتې. کوم وخت چې د آس پښې د مځکې څخه راووتې د هغه ځای څخه یو ځلېدونکی ګاز لکه دود راووتی او د اسمان خواته پورته سو. بیا مې هغه خپل غشي راویسته، د غشي څخه بیا داسې غشي راووتی چې زما نه و خوښ. اوس نو سراقه پوه سو چې دوی ساتل سوي دي، څوک نسي ورنږدې کېدلی. نو مې ورنارې کړه الامان الامان. اوس سراقه امان غواړي، حال دا چې دی د دوی په وژلو پسې رارهي سوی و. دوی هم ودرېده. سراقه وایي زه پر آس سپور سوم او ورغلم، او دا حالات چې ما ولیده ما ته دا را معلومه سوه چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم دین به ښکاره او غالبه سي. نو مې ورته وویل چې ستا قوم پر تا 100 اوښه جایزه ایښې ده، او په هغه حالاتو مې خبر کړي چې خلقو د ده په باره کې څه فکرونه درلوده. او بیا مې ورته وویل که خواړه او کالوی ته ضرورت لرې درته راډولم. دوی شی ونه غوښتي، فقط ویل زموږ حال وساته، یعنی چاته مه وایه. ما ویل دا چې زه ستاسې حال ونه وایم د دغه په مقابل کې څه شي راکوئ. ورونو ښه متوجه سئ، رسول الله صلی الله علیه و وسلم نه ورته وویل چې د مدینې څخه به اوسکي یا خرما درته راولېږم او نه د کومو پیسو وعده ورکړه، بلکې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته وویل څنګه به یې یا سراقه چې د کسرا وشي ستا په لاس وي. ورونو تاسې ته معلومه ده چې د فارس و پاچا ته کسرا ویل کېده چې په هغه وخت کې د مځکې پر مخ تر ټولو لو پاچاهي وه، او د دغه کسرا به د سرو زرو وشي په لاس وه. اوس رسول الله صلی الله علیه و وسلم د سراقه څخه پوښتنه کوي چې د کسرا وشي ستا په لاس وي، یعنی ستا د زړه احساس به څه وي، څه حال او کیفیت به دې وي. سراقه ته دا خبره عجبه او بیا مفهومه معلومه سوه چې دا څه وایي او څنګه خبره ده. نو ویل کسرا نوشیروان. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل هو نوشیروان چې د فارس پاچا دی او د هغه وشي ستا په لاس وي. ورونو اوس نو دغه خبرې او موضوع ته یو څه توجه وکړئ. یو نفر چې د خپل قوم څخه په پټه او په هجرت راوځي او د ده پر سر د ده د قوم د طرفه څخه 100 اوښه جایزه ایښول سوي وي او د ده سر یې په کار وي او دغه اوس د ده سره هیڅ څوک او هیڅ قوت هم نسته، دغه نفر وایي چې دی به د مځکې د پاچاهانو پر هغه لوی پاچا کامیابه سي او وشي یې وسراقه ته ورکوي. دا مې سره لګېږي، عقل یې نه قبلوي. دا عجبه ده، دغه اوس په خپله د ده سر د خلقو په کار دی او د ده سره هیڅ قوت او طاقت هم نسته، او دی بیا وعده ورکوي چې مسلمانان به د فارس پاچاهي اشغال کړي او د کسرا، هغه کسرا چې په مځکه کې تر ټولو لوی پاچا دی، د هغه وشي به په غنیمت واخلي، او دا هم پس له 100 او 200 کلو نه پیښیږي، بلکې ستا په وخت کې به پیښ سي یا سراقه. اوس نو سراقه ورته وایي یا محمد صلی الله علیه و وسلم ما ته د امان یوه ورقه راولیکه، اوس به زه په تا څوک نه خبروم او ته به د امان ورقه رانیوشته کړې. کوم وخت چې زما و تا ته ضرورت پیدا سو ته به امان راکوې. رسول الله صلی الله علیه و وسلم و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وویل چې و سراقه ته د امان خط ورولیکه. ابوبکر رضی الله تعالی عنه هم داسې لیک ورکړي چې نوشته سوي وه دغه سراقه د مسلمانانو څخه په امان دی، یعنی هیڅ وخت ضرر نه ورسوي، په دې شرط چې دی به د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د هجرت خبر و چاته نه وایي. څوک وایي دغه نوشته عامر ابن فهیره رضی الله تعالی عنه وکړه، څوک وایي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وکړه. سراقه هم هغه نوشته ورسره واخیسته او رهي سو.
واقعا یې دا حال وهي چاته ونه وایه. حتی نور داسې خلق هم په مخه ورغله چې په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې ګرځېده، خو سراقه به ورته ویل د دې منطقې معلومات ما وکړي، دلته څوک نشته. سبحان الله، د ورځې په شروع کې دی پسې ګرځېدی او د ورځې په آخر کې دی چوکیدار او ساتونکی سو. نور خلق هم د هغې لارې د تعقیبولو څخه منع کوي. تقریبا 8 کاله وروسته د حنین په غزا کې سراقه ابن مالک د مسلمانانو د طرفه بندي ونیول سو. دغه لیک او نوشته په هغه ورځ ښکاره کړه. کوم وخت چې مسلمانانو په جنګ کې ونیوي، ده ویل زما سره ستاسې د نبي د طرفه د امان لیک شته. هغه ویل عجبه ده، کومه ده هغه نوشته؟ ده هم هغه نوشته ورته راویستل. صحابه کرامو و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوستل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یوم بر و وفاء، یعنی هو د وفا او نیکۍ ورځ ده، هدایه کوي. هغه هم پرېښه، رښتیا هم دا وفا ده، ځکه د حنین غزا پس له 2 کاله څخه پېښه سو او د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت په وختو کې چې د فارس ښارونه یو په بل پسې نیول کېده، فارسیانو شکست وخوړی، کسرا وتښتېدی او د کسرا خزانې زر او جواهرات په غنیمت ونیول سو او ټول جواهرات و امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته راوړل سو. د دغه جواهراتو په جمله کې د کسرا وشه هم و. دلته نو عمر رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې خلق دې راټول سي. خلق راټول سو، بیا یې سراقه ابن مالک ته چې مسلمان سوی و ورغږ کړه. دغه د کسرا وشیه د سراقه په لاسو ور واغوستل او ویل لاسونه دې لوړ ونیسه چې خلق یې وویني او د خلقو په مابین کې تېر سه. د کسرا وشي د سراقه په لاس دي او لاسونه یې لوړ نیولي دي، د خلقو په مابین کې تېرېږي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وویل خلقو ته ووایه چې د هجرت په ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څه درته وویل. اوس نو سراقه لاسونه لوړ نیولي دي، د کسرا وشي شرنګوي او وایي زموږ نبي صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت په ورځ په داسې حال کې چې د قوم د طرفه په ده پسې خلق ګرځېده، د بیرې او خوف په حالت کې و. ما ته دا زیری راکړي کیف انت یا سراقه وفي یدیک سواری کسرا، یعنی څه حال به دې وي یا سراقه چې د کسرا وشي دې په لاس وي. نو هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وینا او پیشګویي پس له لږو کلو څخه ښکاره او پیښه شوه. صادق المصدوق صلی الله علیه و آله وسلم مخبر صادق دی. درېیمه واقعه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ملګري په آرام زړه د مدینې منورې پر طرف رهي دي. د قریشو د شر څخه خلاص او فارغ دي، مګر پر هغه معروفه او مشهوره لار نه، بلکې بله نوې او نامعلومه لار ده او مدینې منورې ته نږدې سوه. خو په لار کې پر یوه خیمه ورغله چې دا خیمه د ام معبد خیمه وه. ام معبد چې یوه سخي زړوره او فصیحه ښځه وه، د خپلې خیمې سره به ناسته وه. هر مسافر چې به پر دغه لار تېرېدی دې به خواړه او اوبه ورکولې. اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر رضی الله تعالی عنه پر دغه خیمه راغله. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ملګري یې دغه خیمې ته راورسېده، د ښځې میړه هم نه و موجود، یوازې یوه ښځه په دشت کې د خیمې سره ناسته ده، ځکه دغه ام معبد د هغه کوچي عربو څخه وه. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ښځې څخه پوښتنه وکړه چې د خوړلو یو شی در سره شته، ځکه د دوی خواړه هم خلاص شوي وه او دوی پر داسې لار تله چې هلته نه کلي او نه کورونه وه او نه بل څوک پر دغه لار تله. نو ځکه دغه ښځې ته یې وویل چې ستا سره د خوراک یو شی شته چې در څخه رانیسو. ښځې ویل که زما سره یو شی وای تاسې به د هغه غوښتنې ته نه وای اړ سوي، یعنی بې غوښتنې او طلبه ما درکاوه. موږ سخیان یو، دې ته ضرورت نشته چې میلمه یې په خوله وغواړي، مګر والله د خوراک هیڅ شی را سره نشته. خو هلته د خیمې سره یوه وچه ډنګره ضعیفه او زړه میږ ولاړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل یا ام معبد دغه میږ څه شي ده؟ هغې ویل دا یوه میږ ده چې ضعف او ډنګرتیا د رمې څخه پاکه کړې ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل شیدې نه لري؟ ښځې ویل دا تر دې ډېره ضعیفه ده چې شیدې دې وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اجازه راکوې چې دغه میږ ولوشم؟ ښځه اریانه سوه چې دا څه وایي، وچه میږ ده، دی وایي زه ولوشم؟ ښځې ویل که شیدې پکښې شته ولوشه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل مبارک لاس سره د میږې غولانځه مسح کړه او بسم الله یې وویل. د میږې د غولانځې څخه شیدې راتوی سوې. ښځې ته وویل یو لوی لوښی راکړه. هغې هم دونه لوښي ورته راوړي چې د یوې لوی ډلې بسېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دغه میږ تر هغو پورې لوشل چې دغه لوښي په شیدو ډک سو. اول یې و ام معبد ته شیدې ورکړې، هغې تر مړېدو او اوبه کېدو پورې وڅښلې. بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګرو وڅښلې او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وڅښلې. دوهم وار یې بیا میږ ولوشل. د ام معبد ټول هغه لوښي چې دې درلوده د شیدو ور ډک کړه. دا ورته ګوري او په تعجب کې ده.
ځکه هغه میاشت چې دې درلوده دا به خبره وه چې هغه وچه ضعیفه او ډنګره ده او اوس یې دونه شیدې وکړې چې دا پخپله ورته اریانه ده. خیر، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ملګری یې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ځینې رهي سو. لږ وخت وروسته ابو معبد یعنې د ښځې میړه په داسې حال کې چې وچې او ډنګرې میږې یې رارهي کړې وې خیمې ته راغله. کم وخت چې د کور ټوله لوښي په شیدو ډک ولیده په تعجب کې سو. ویل دا شیدې له کومه سوې؟ میږې وچې دي او په کور کې هم د لوشلو حیوان نسته. ښځې ویل دلته یو مبارک سړی تېرېدی، دغه ټولې شیدې یې د دغه وچې او ډنګرې میږې څخه ولوشلې. دا د هغه مبارک سړي برکت دی. سړي ویل دا سړی والله هغه څوک بولم چې قریش پسې ګرځي. ته د چهرې او قیافې بیان راته وکړه یا ام معبد. ورونو، دغه د ام معبد کیسه ټولو مؤرخینو د تاریخ علماو او پوهانو بیان کړې ده او د دې سبب چې ټول مؤرخین دا کیسه بیانوي دا دی چې ام معبد یوه هوښیاره، پوه، ذکي او ډېره فصیحه ښځه وه. په ژبه کې یې ډېر فصاحت او بلاغت و. د سیرت په ټولو کتابو کې او په ټوله هغه احادیثو کې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیافې وصف پکښې بیانېږي، هیچا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیافې داسې دقیق او فصیح وصف نه دی کړی لکه څرنګه چې دغه ام معبد کړی دی. سره د دې چې ام معبد بې له دغه یو وار څخه بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه دی لیدلی. هغه صحابه کرام چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یې کلونه تېر کړي دي، هغو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیافې دغسې صفت نه دی کړی او نه یې کولی سوای لکه ام معبد چې کړی دي. نو د دې جهته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیافې په وصف کې هغه اساسي مرجع د ام معبد حدیث بولي. که څوک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیافې وصف او بیان غواړي، د ام معبد تر حدیث بل دقیق او واضح حدیث نسی پیدا کولی. دا یې په داسې فصیحه او بلیغه طریقه سره صفت کوي لکه اورېدونکی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ګوري او هغه یې مخ ته وي. نو د دې جهت څخه ټولو مؤرخینو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیافې په باره کې د ام معبد دغه قول ساتلی دی ځکه چې ډېر فصیح دی او ډېر اهمیت لري. اوس به د ام معبد هغه بیان چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې کړی دی درته ووایم او بیا په پښتو ترجمه درته بیان کوم. کوم وخت چې د ام معبد خاوند د دې څخه پوښتنه وکړه چې د دغه مبارک سړي شکل او قیافت څنګه وه، دې ورته وویل رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه لم تعبه نحلة ولم تزر به ثقلة وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صهل وفي عنقه سطع وفي لحيته كثافة الزج أقرن إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سمع وعلاه البهاء أجمل الناس وأبهاهم من بعيد وأجلاهم وأحسنهم من قريب حلو المنطق فصل لا نذر ولا هذر كان منطقه خرزات نظم يتحدرن ربعة لا يأس من طول ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إن قال أنصتوا لقوله وإن أمر تبادروا لأمره محشود محفود لا عابس ولا مفند. ورون، هغه د عربي خوند او فصاحت زه د پښتو په الفاظو کې نسم پیدا کولای چې په هغه خوږوالي سره درته ترجمه کوم، خو بیا به هم دغه د ام معبد فصیح او بلیغ بیان په خپله ناقصه ژبه د پښتنو ورونو د پوهېدلو دپاره په پښتو سره ترجمه او بیان کوم. ام معبد وایي داسې یو سړی مې ولیدی چې نور پر ښکاره و، روښانه مخ یې و، ډنګرتیا تکلیف نه ورکاوه او د چاغښت عیب نه پر ویل کېدی، یعنی نه چاغ و نه ډنګر، ښایسته او نوراني و، سترګې یې تورې وې او باڼوګان یې اوږده وه، په اواز کې یې ښایست و او په غاړه کې یې اوږدوالی و، ږیره یې ګڼه وه یعنی ډکه ږیره یې وه، اوږدې کږې او سره مښتې وریځې یې وې چې چپ به و، هیبت او دبدبه یې درلوده او که بې خبرې کولې هوښیارې او د محبته ډکې به وې، د لرې تر ټولو خلقو ښه ایسېدی او د نږدې تر ټولو ښایسته او باعزته و، خبرې یې خوږې وې، سره جلا جلا وې، نه ډېرې وې نه لږ، یعنی نه ډېرې خبرې کولې چې پر چا وغمیږي او نه دونه لږ وې چې څوک په پوه نه سي. هره خبره یې جلا او د فهم وړ وه، خبرې یې لکه پیول سوي ملغلرې یوه په بل پسې راتویېدې، چارشانه و، په جګوالي کې یې کمینه وه
او نه په سترګو کې ګردۍ معلومېدی، یعنی نه جګ نه ګردۍ. د دوو شاخو یا ګلدستو په مابین کې یو شاخ یا ګلدسته وه او په درو سرو کې وده ته ډېر کتل کېده. د دې خبرې څخه مقصد دی صلی الله علیه و وسلم او د ده ملګري ابوبکر او عامر ابن فهیره دي. یعنی دوی درې لکه د درختې درې شاخه یا د ګلانو درې ګېډۍ داسې وه، خو سترګې د ده څخه نه اړول کېدې او په قدر او عزت تر نورو بهتر و. ملګري یې درلوده چې پر ده مهربانه وه، چې دغه خبرې کولې د دغه خبرو ته به چپ و، یعنی غوږ به ورته نیولی او که به یو کار ور وفرمایه د هغه په عملي کولو کې به یې چابکي کول. ملګرو یې اطاعت او فرمانبرداري کول. ورین تندی و او په خبرو کې عبث او بېهوده خبرې نه وې. دا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د قیافې هغه بیان و چې ام معبد و خپل میړه یا خاوند ته دغه علامې وویلې. نو ابو معبد د ښځې میړه وویل والله دا د قریشو هغه صاحب او ملګری دی چې موږ یې په مکه کې خبرې اورېدلې دي او ما دا قصد کړی دی که مې په وسه پوره سوه چې د ده ملګری سم، یعنی که موقع برابره سوه ملګرتیا به یې کوم. دا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د هجرت د لارې هغه واقعه وه چې د ام معبد سره یې ولیدل. په دغه وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ام معبد و خیمې ته ورغلی و، په مکه مکرمه کې په لوړ اواز سره ځینې بیتونه ویل کېده چې خلقو اورېده او د بیتو ویونکي نه لیدل کېدی، چې هغه بیتونه داسې وو: جزا الله رب العرش خیر جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبد هما نزلا بالبر وارتحلا به وأفلح من أمسى رفيق محمد فيا لقسي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يحاذي وسؤدد ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد